سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. نن به تاسو ته ویز اپلیکیشن در وښیم. دا هم داسې دی لکه ګوګل میپ. نو په آیفون کې اپ سټور ته چې کله تاسو ولاړاست هلته به ولیکئ ویز او سرچ به کوئ. زما په موبایل کې الریډي ویز اپلیکیشن شته، خو که تاسو دا نه لرئ را ډاونلوډ یې کړئ. ډېر ښه، ډېر اسانه دی. نو زه به اوس دا اپلیکیشن اوپن کړم. تاسو چې کله یې را ډاونلوډ کړئ ځینې اپشنونه تاسو ته راځي، هغه به صرف اوکې کوئ، هغه پرایویسي پالیسي هغه به اکسپټ کوئ، او بیا دلته په مای ویز چې کلیک کړئ د تاسو خپل اکاونټ پکښې کې جوړولی شئ، خپل نوم ورکړئ، یو عکس ورکوئ، او ما تقریبا 9,480 پوینټس په دې کې اخیستي دي. 4 کاله کېږي زه دا استعمالوم. تاسو کولی شئ ګو انویزیبل ولاړ شئ چې مثلا کله تاسو ډرایو کوئ څوک ستاسو نوم او ستاسو ډیټیل ونه ویني، او نور ډیټیل سیټینګز دلته شته، تاسو سیټینګز هم کولی شئ. جنرال میپ ډسپلی مثلا 3D auto 2D dark mode only at night یا off and on یا same as phone setting. هغه چاره څنګه ستاسو خوښ هغه رقمي سیټینګ وکړئ. keep map north up auto zoom type default car icon arrow تاسو کولی شئ دا چینج کړئ چې رقم غواړئ. مثلا فرض کړئ زه غواړم دغه اول موټر دا کلیک کړم، دا د کار آیکون ښکاره کوي، او نور دلته نور دا ډیټیل شته، تاسو کولی شئ هغه څخه هم استفاده وکړئ. وایس اینډ ساوند، نیویګیشن، الرټس اینډ ریپورټس، ویکل ډیټیلز، کارپول، آډیو پلیر، دا امیزان میوزیک، یوټیوب میوزیک، دغه میوزیک اپلیکیشنونه هم تاسو کولی شئ دلته ورسره ثبت کړئ چې دلته تاسو ته راخلاصي. تاسو ته ضرورت نشته چې کله ډرایو کوئ بل اپ ته ولاړ شئ د میوزیک لپاره. نو دغه ډیټیلز دي، نور ته ډېر زیات معلومات شته، خو ډېر بیره مختصره کړم دا ویډیو. تاسو کولی شئ خپل د کور ادرس او د کار ادرس دلته پکښې کې فیډ کړئ، او نور ځینې ځایونه چې دي هغه فیورټ ته ایډ کړئ چې کله تاسو هر وخت ځئ دوامداره، لکه زه د برادرز پریډیوس دی، زه هلته ګروسري دپاره ځم، د سودا لپاره د کور. نو اوس به زه مثلا هغه کلیک کړم، برادرز پریډیوس ته لیکم، اتومات دلته دا راځي، دا سټار ورسره راځي. 40 کیلومتره زما د کوره څه لرې دی. Let's take Conant Street Hillside and Garden State Parkway North Clifton. This is the fastest route with toll. Toll-free route is 6 minutes slower. دا اوس هغه چې کله دغه زه اډرس ورکم اتومات ماته په ښځه دغه چې ده په اواز کې راته وایي چې دغه لاره چې ده دونه لرې ده، دونه ټول لري، دا ټول لري $1.96. دا ایزي پاس دی پر هایوې باندې چې ځې، او ټول فري روډ باندې چې ځې بیا هغه لږ سلو دی، وخت ډېر نیسي. نو دا تقریبا دغه ایزي پاس پیسې دونه غواړي، دا ټول تاسو ته دا باید معلوم وي. دغه لاندې 3 بټنز دي، راوټس، شیر ډرایو یا اوورویو. راوټس تاسو کلیک کړئ، تاسو کولی شئ پر بله لار ولاړ شئ. دا چې دی دا اوس مثلا بغیر ټول دی تقریبا 23 منټه لار ده، دا 28 منټه لار ده ټول سره. نو تاسو کولی شئ دا هم کلیک کړئ او بغیر د ټوله ولاړ شئ په دا لار. او دا دا لوړ او دا لاندې والا چې دی دا ټول والا دی، او مابینځ والا چې دی بغیر ټول دی. نو تاسو کولی شئ دلته نور سیټینګز هم وکړئ. اوایډ ټول روډز تاسو کولی شئ دا کلیک کړئ، دا اپشن چې د ټول روډ باندې مامه بیا نو داسې معلومات دلته نور سیټینګ دي، دا تاسو هم سیټ کولی شئ د خپل ضرورت مطابق. نو دا خو دا سو. دوهم شیر ډرایو. نو دا چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو خپل یو ملګري ته چې هغه ته ورځئ دغه سره دا معلومات شیر کولی شئ، چې میسیج کې ور واستوئ، وټساپ کې، میسنجر کې، چې زه پر کوم ځای یم او څونه وخت کې به زه در رسېږم. نو بیا هغه ته دا ورښکاره کوي چې تاسو دغه سره شیر کړئ. دلته تاسو ته ښکاره کوي چې 26 منټه لار ده، تقریبا 90 کیلومتره فاصله لري د کوم ځای چې اوس زما موقعیت دی فعلا. او اوورویو چې دی تاسو کلیک کړئ نو د میپ دغسې در ښکاره کوي، د نقشه چې د کوم ځای څخه ځئ او کوم ځای ستاسو هغه منزل دی، داسې در ښکاره کوي. اوس به دا بېرته ریسنټر کلیک کړم او بیا دا به زه سټاپ کړم. اوس به د ویز یو بل ډېر اسانه شی تاسو ته راښیم چې کله تاسو ویز د سرچ باکس کلیک کړئ
دلته تاسو ته دا مختلف اپشنونه در ښکاره کوي. پارکینګ دی، ګیس سټیشن دی، او تاسو کولی شئ مثلا اسکوره ډرایو تھرو، پارکینګ، ګیس سټیشن، فود، کافي، شاپینګ، فارمیسیز، ګروسري سټور، هاسپیټل اینډ ارجنټ کیر. ارجنټ کیر داسې یو عاجل کلینیک چې تاسو مثلا په عذاب اسناد جوړ یاست، یو څوک مریض خدای مکه، نو هغه ارجنټ کیر دلته ورته وایي. هغه ډېر ساده او ډېر اسانه دی نسبت و هسپتال ته چې ځئ اپوینټمنټ اخلي ډېر وخت نیسي. نو بیا دغه ارجنټ کیر دی. او نو هوټلز اینډ لاجینګ، آوټډور پارکس، دا ټول دلته د اپشنونه شته. زه لیکم ګیس سټیشن، دا کلیک کوم. کله چې زه ګیس سټیشن کلیک کوم ما ته د نن ورځې قیمت هم راښیي چې پر ګیلن په څو دی، او دغه ګیس سټیشن یا پټرول پمپ زما څخه څونه لرې دی. فرض کړئ دغه شل په نامه چې دی 240 میټر د زما څخه لرې دی، زما د کور څخه بیخي نږدې دی. نو پر ګیلن چې دی په $3.73 دی چې دی ډېر ګران فروشه دی. نو زه دلته خپله د دې څخه استفاده نه کوم، بل ځای ځم. نو دا مختلف پرایسونه تاسو ته ښکاره کوي. دا زرغون رنګ چې دی ګرین کلر، دغه قیمتونه یې کښته دي یا مناسب دي. نو داسې ډېر په همدې شان ته باید وکړئ او دغسې په میپ کې راښکاره کوي. نو هیله لرم چې دا ویډیو به مو ستاسو خوښه شوې او تاسو سره به انشاءالله ډېر کومک وکړي. یو بل شی مې هېر شو، زه به تاسو ته هغه هم در وښیم. وبخښئ، دغه ژړ آیکون چې تاسو کله کلیک کوئ چې کله ډرایو کوئ، په لارې کې یاست، نو یو ځای ټکر شوی دی، تاسو کولی شئ دغه د کراش نښان کلیک کړئ. چې کله ټرافیک نښان کلیک کړئ چې لاره بند دی، ډېر رش وي، دا چې دی برای فیډ کړي بیا نورو ډرایورانو ته، موټروانانو ته دا ورښکاره کوي چې په لاره کې څه ستونزه شته. پولیس ولاړ په لاره کې، هغه کلیک کړئ. میپ چیټ، ګیس پرایسز، هازارد، په لاره کې یو مشکل وي، ځای سړک خراب شوی، یو ټکر شوی، لاره بنده شوې، یو غټ کډی داسې دغه وي، نو هغه تاسو کولی شئ کلیک کړئ. میپ ایشو، په میپ کې کوم غلطي، پلیس، روډ سایډ هیلپ غواړي، کلوژر چې لاره بند دی تاسو هغه کلیک کولی شئ. نو دغه ټول مختلف اپشنونه شته، دا تاسو دا ریپورټ کوئ، نور خلک هم ریپورټ کوي. تاسو کله پر لاره ځئ تاسو ته بیا ځینې وخت بیا در ښکاره کوي چې په لاره کې کوم مشکل شته، لاره کې مثلا تاسو ځنډېږئ، څونه ځنډېږئ، ولې ځنډېږئ، نو دا وخت نا وخت داسې تاسو سره شیر کوي. نو ویز ډېر ښه اپ دی، استعمال یې کوئ، ویې ګورئ او مختلف کارونه ورڅخه اخیستلی شئ، ډېر اسانتیاوې لري. دا د نن ویډیو خدای دې وکړي چې خوښه شوې به مې، خدای دې وکړي چې ستاسو سره دا مرسته وکړي او ستاسو مشکل په حل شي. که کومه پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ، نو کولی شئ لاندې کمنټ کې ماته میسج پرېږدئ او یا زما ایمیل ادرس ته ایمیل واستوئ. تشکر، مننه، ښه وخت.